تېره ورځ جمعه د دلوي د میاشتې 14 نیټه هلمند کې بوس خصوصي پوهنتون په خپل 25مه دوره په سرلاني کانکور ازموینه کې د 115 تنه د 12 ټولګي فارغ زده کوونکو څخه د 1403 جسمسي کال د سرلاني کانکور ازموینه واخیستل. د ازموینې د پیل پر مهال د یاد پوهنتون رئیس وویل چې د پخوا په پرتله د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر په زیاته اندازه کم شوی دی چې نوموړی لامل د خلکو اقتصادي ستونزې یادوي. دا د بوس پوهنتون 25م په سرلنی کانکور دی. په دغه کانکور کې 115 تنو نوملیکنه کړې ده. دا طب، اقتصاد او کمپیوټر ساينس دی. واضح خبره ده چې زموږ اقتصادي وضعیت سم نه دی. نو له همدې کبله پخوا به 300 اوس 115 تنه دي. ورته مهال بیا د دې ازموینې ګډون کوونکو سکون راډیو ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې حکومت د لوړو زده کړو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو زده کړیالان په ښه توګه زده کړې وکړي. دوی زیاته کړه چې خصوصي پوهنتونونه دي د دوی سره په پیسونو کې تخفیف وکړي تر څو وکولای شي خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. د اسلامي امارت څخه هیله ده چې د پوهنتونونو برابر زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي او شفافیت رامنځته کړي تر څو د محصلین وکولای شي ښه زده کړه وکړي او په آینده کې د افغانستان دپاره خدمت وکړي. دغه برخې باید ډېر امکانات او چې برابر شي سهولتونه د دغه ښوونکو لپاره او دغه محصلینو لپاره. هیله مې دا ده چې مثال د خصوصي پوهنتونو څخه چې زموږ په دغه پیسو کې ډېر مراعات وکړي او دې ته کتنه وکړي ځکه افغانستان او ټوله نړۍ چې ده د اکانومیکل کرایسس یا هم اقتصادي بحران سره مخامخ ده. نو دوی باید سره په دې باندې لږ فکر ولري. هلمند کې بوس خصوصي پوهنتون داسې مهال د 115 تنه 12 ټولګي فارغ زده کوونکو څخه د پسرلني کانکور ازموینه واخیستل چې له تیر 2 کلونو راهیسې په کانکور ازموینه کې ښځینه زده کوونکو ته د ګډون چانس نه دی ورکول شوی. کرم خان سمسور، سکون راډیو.